ښه زه ټیک ده منم انسپکټر منم ستا د راتلو نه مخکې په ما ځای وشو. زور خانه ته به لږ موږ سره تانې پورې ځې. زما مجرم دی چې کله عدالت ته ضرورت شو پیش به شم. خو نننۍ پیشي د دې مجرم په کیس کې نه، د یو بېګناه زرکجان په کیس کې ده. زما په دستار هیڅ کار نشته. پولیس نیسي او که پاسې کېږي. زما د عظیمګل لور په کار ده او فټافټ چې لاس نیولې زه شاله واله کړمه. پوه شوې؟ زما د پلار پټکې پروت و، نن پکې زه ناسته یم. ملک صاحب ما خپل جنګ وګټلو، تاسو اوس تاسو دستور وګټله. ملک صاحب موږ ډېر کمزوري یو، تور سره ډېر بېوسه یو. ملک صاحب زه راغلی یم که نه؟ زه راغلی. تاسو خپله پښتو او خپل لوز پوره کوئ. ستاسو اختیار دی ملک صاحب. خو یو سوال درته کوم ملک صاحب، زما ورور د 500 نه بچ کې زما مور او پلار به د دې غم مړه شي. ملک صاحب تاسو خپله وعده پوره کړئ، خو یو وعده ما سره وکړئ چې زما ورور آزاد کړئ. یو وعده زمون بچی او ستاسو لور دې بچی سره هم کړې ده. دا په دې وعده دې کلي ته راوستې شوې ده چې دلته به دې ته مکمل امن وي. د دې سوري به هم ستر ساتي ستا دې کلي خلک. خو زه بادشاه به ما نه خپل امانت غواړي او زه ضامن یم. سردار صاحب خو د دې بچی ضامنه ستا خپله لور رخسانه ده. ته خپل لوز ترسره کړه، خو که ته د زوارشاه ډولۍ تشه لېږل نه غواړې نو د دغې ضمانت ستا خپلې لور رخساني په خپل سر منلی دی. وکیل صاحب ته څه غواړې چې زما د کور پړونې او زما پټکې د زوارشاه په خپلو کې لوغړېږي؟ ولې زه چې د عظیمګل یم سره؟ سردار صاحب د عظیمګل پټکې ستا غلطو فیصلو چېړلی دی او اوس دغه سپږه ستا سر ته ختلې ده. ما ته په سترګو کې ګوتې مه رامنډه. صرف احساس دی. وکیل صاحب احساس ماله نه، زواري نه ورکړه. هغه مې نن کېنولی و. همدې خبرې له سردار صاحب هغه له په ننباتې ځو